السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. له وزیر اعظم شهباز شریف سره د قطر د تجارت وزیر شیخ فیصل بن ثاني ولیدل. د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزه تجارت او د سرمایه‌کارۍ په لړ کې د مرستو پر زیاتولو باندې ټینګار وکړل څو د تجارت وزیر شیخ فیصل بن ثاني له پاکستان سره د اقتصادي اړیکو د نوري پیاوړتیا دپاره د قطر لخوا د پخې ارادې څرګندونه وکړه. وفاقي کابینې ټي ایل پی قلم ګرځولې ده. د پنجاب حکومت د معلوماتو او غوښتنې په رڼا کې وفاقي کابینې په یووالي سره د ټي ایل پی په ترهګرۍ او تشدد په کاروایانو کې په لاس لرلو باندې هغوی قلم ګرځولې دی. وفاقي کابینې ته د ټي ایل پی په تشدد او ترهګریزه کاروایانو کې د لاس لرلو په اړه معلومات ورکول شو. د معلوماتو پر مهال وویل څو چې له 2014 څخه ټي ایل پی په ټول هیواد کې په تاوتریخوالي او شرخورولو کې لاس لرلی دی. په 2021 کې هم پر ټي ایل پی باندې بندیز ولګول شو چې په روان وخت کې په بیا تشدد او بدامنۍ کاروایانو نه ترسره کوي چې د اوسني بندیز سبب د 2021 له معاهدې څخه مخ اړول هم دی. په تیرو وختونو کې هم د ټي ایل پی په تشدد او احتجاجي غونډو او لاریونونو کې ساتندوی غړي او بېګناه خلک وژل شوي دي. فیلډ مارشل سید عاصم منیر د مصر دوره وکړه او هلته په ډیر جمع او جوش سره و فیلډ مارشل ته شراغلی وویل سو. د مصر د وسلوال فوج چمتو ډلې فیلډ مارشل ته سلامي وړاندې کړه. په قاهره کې د مصر د دفاع او دفاعي پیداوار وزیر جنرال عبدالمجید او د مصر د وسلوال فوجونو چیف اف سټاف لیفټیننټ جنرال احمد خلیفه فتحي په جلا توګه له فیلډ مارشل سره ولیدل. د ملاقات پر مهال یو د بل د خوشي پر سیمه هیزه سلامتیا او دوه اړخیزه دفاعي مرستو باندې خبرې وسوې. فیلډ مارشل سید عاصم منیر د جامع هزار د مشر شیخ محمد طیب سره هم ولیدل. هغه د ناڅرګنده فوجي پر یادګار او د ارواښاد صدر انور سادات پر قبر یې ګلونه کښېښول. د هیواد په صنعت او کرنې کې د پرمختګ دپاره د بجلی پیکج سوغات اعلان شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د ښه معیشت لپاره د بجلی د پیکج اعلان کړی دی چې صنعتو او کروندګرو ته به په روانو 3 کلونو کې په رعایتي بیه باندې زیاته بجلی ورکول کیږي. په صنعتي او کرنه څانګو کې زیاتو بجلی په 22 روپۍ 98 پیسې د 1 یونټ له حسابه ورکول شي. تر دې مخکې په صنعتي او څانګو کې په 40 کالداري او په کرنیزه څانګه کې په 38 کالداري 1 یونټ ورکول کېدی. په پیاوړي معیشت کې به د بلې خوا د پیکج بوج پر کورنۍ کروندګرو او نورو څانګو باندې نه راځي. د صنعت او کرنې په څانګو کې پرمختګ به هیواد له پورونو څخه وژغوري. له وزیر اعظم شهباز شریف سره د پولنډ نائب وزیر اعظم ولیدل. د ملاقات پر مهال وزیر اعظم د پولنډ و کمپنیانو ته په پاکستان کې د توانایي کان کیندنې او انفارمیشن ټیکنالوژي په څانګو کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکړه. په ملاقات کې په منځني ختیځ او یوکرین کې د امن لپاره د آسو په ملتیا پر سیمه هیز او نړیوال پرمختګ هم خبرې وسوې. وزیر اعظم د خبرو او سفارتکارۍ له لارې د امن او ارزښت ټینګار وکړي. د پولنډ نائب وزیر اعظم څرګنده کړه چې موږ له پاکستان سره د اړیکو پیاوړتیا غواړو. دواړو هیوادونو په روان وخت کې د اړیکو پر پیاوړتیا باندې د یووالي څرګندونه وکړه. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د بلوچستان پوینتن کوټې دوره وکړه. په پوینتن کې و غونډې ته د وینا پر مهال د بلوچستان گورنر وویل چې موږ ته د خپلو پوینتنونو علمي وړتیا لوړول پکار ده چې موږ له صوبې څخه د زده کوونکو د تګ پر ځای د نورو صوبو زده کوونکي د ښو زده کړو لپاره دلته راسي او د هغه وخت امکان لري چې موږ به پر خپل ځای پر ښه توګه خپل کردار ترسره کړو. گورنر جعفر مندوخیل زیاته کړه چې د پوینتونو استادان دي د نصاب په څنګ د کاغذي څېړنې سره ژرور سټډیانو ته هم پاملرنه وکړي چې ولس ته یې ګټې ورسیږي. د کلاش ډیپټي کمشنر جمیل بلوچ د ټیچینګ هسپتال دوره وکړه. هغه د ایمرجنسي وارډ، لیبارټري، د غاښو د څانګې هوټي، لیبر روم او د حفاظتي ستنو د مرکز څارنه وکړه. د ډاکټرانو او پیرامیډیک کارکوونکو د حاضري رجسټر یې هم وکاتی. د ډسټریکټ چیرمن آغا عرفان کریم او WHO استازي هم د دورې پر مهال ورسره وو. او اوس د دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د لوی الله په امان.